قرباني خو څه نتیجه ورنه کړله یاره. جنرال صاحب اوس موږ تاسو ته ناست یو چې دوی به موږ ته دا لوی افغانستان را جوړوي. بس صحیح ده، بس دومره ووایي چې موږ طالبانو ته ناست یو، بیا موږ درته جوړو. خو تاسو دومره چیغې وهئ نو په جنرال لیندو صاحب ازادي پښتانه به نیسئ. څوک سپورټ کوي نو پښتانه به څوک سپورټ نه نو لیندۍ هم څه کړل یاره. چیش مې څه کړی دی لیندۍ لیندۍ چیش دی لیندۍ هم سره اخیستی چې فوج هم پې شړله خیبر پښتونخوا نه. څنګه سو غولکې اوس ګوره جنرال صاحب موږ خپل بدله ځینې اخلو، داسې خو نه ده چې موږ خپل شهیدان پرېږدو. زموږ څو شهیدان کړي ما لا نه پرېږدي، ما ته له دمکې راکوي. داسې بندله واخیستله بیا راسه. دا فیصل هم پی ټي ایم والا د شیخه. بل ورځ جنرال صاحب یو نه مې پوښتنه کوله، ډېر هغه باندې غږېده دلته نږدې ده راسره. مالتا ته د وطن لپاره کومې ډېره فایده لري؟ ما د افغانستان دا اوس حالات که نه هغه منظور پښتون وایي، منظور پښتون ملخیا وایي، منځنو پتلون ورته واخلو. داسې مسلمانان او افغانان بیا پښتانه او ځانو ته افغانان هم وایي. حاجي فدا څه شو؟ ولاګه پې هم کوم څه به مصروفه شوی بیا. حاجي صاحب شاهین ویلکم. څنګه ودې میا صاحب خلیفه انډیواله ستړی مسې؟ سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. جنرال صاحب غریبان نه ویني که؟ وعلیکم السلام ورحمت الله. په خیر یاره ورکې که دومره غریبان دم خدای بیخشین کړي. غریبان دي. څه غواړې دي جنرال صاحب؟ غورې مرې نسته. ډېرې نادرې اوس خو هغه دغه چې شی اګر مګر ډېر سخت مشهور سوي دي. اګر مګر خو نو ما خو سمه خبره کړې ده. اګر مګر نم خبره لاړله. هرون مې یو سړي ورسره حساب کوو د شراکت حساب مې ورسره کوو. هغه راته وایي چې که اګر داسې سي که مګر داسې سي. دومره مې ورته خندلي دي مال به غضب کاکړ داسې دا دې له کومه ځای اورېدلي دي. وایي د تاسې جنرال صاحب دغه شي دي چې اګر که داسې وسي مګر به داسې وسي. ما سړی مال سم حساب وکړه د اګر مګر چې شي. هغه خو ما ویډیو نه وه لیدلې چې وروسته ګورم ټیک ټاک ته راغلم چې ګورم ټول ټیک ټاک د تا په ویډیوګانو ډک ده په اګر مګر. ټول اګر او مګر دا بعضې خبره د ډېر عجیبه ډایلوګ سي. ټول راته دغه خبره کوي. برینډ خو برینډ یم زه خو داسې معمولي سړی نه یم که نه. رحیم صدیقي نه دې ستا برینډ اوس جوړ کړ. زه لا نیم ویده یم. زه چې پوره ویښ سم بیا به زه تاسو سره ګورم. نه نور مه راویښېږه خدای ته ګوره بس ته د غومره کافي ده. نور مه راویښېږه غرق به جنرال صاحب ولسوال راغی. ولسوال کومه سلامونه ورته واچوه. دا د راپورته مې کوم. تو ولا کنځاب د لوګرې که نه لوګر شریف افضل البلاد ورسره وایه و د شهیدانو خاوره ده. دومره هغه نشته دی. خو زه مبین صاحب یو تپوس درنه کوم. لوګر نوم اخلي نو لوګر سره به باب الجهاد راځي، د جهاد دروازه. مبین صاحب چاینیز دیم ګوري. مبین صاحب چاینیز دیم ګوري. لاندې په چاینیز کې کمنټ سره چاینیز دیم ګوري. چاینا ته مې ډېر زړه کېږي چې لاړ شم خو هلته مړه وای ټولې چینډخې او مږې او دا شیان هوټلونه. خبر ته نه راځي تیرا ته. زمونږ کلي ته نه راځي تیرا ته. تیرا ته راشه که نه. پېښور ته نه تیرا ته یادوم. پېښور ته هغه وخت درځم نشم درتللی یاره. زمونږ کلي ته نشي تللی تیراله. په سپین غر راواوړه که نه مبین صاحب. هلته کچرې به در پسې ولو بس راوا به دې اړولې. غر نه چې په تورغر در واوړم هم یاره هلته مې وخت نه تېرېږي. درځم به زمونږ پریدو ضلع چې راشې که نه پریدو ضلع زه به درځم فقط 3 میاشتې وروسته او بیا نه زه چې سره به یوه سټیل غم مه کوه راځئ. غم مونږ نه ده مونږ نه د لرې یو نه د بر یو. پوه شوې نه د لر شو نه د بر مونږ د پېښور والا نه د لرې یو نه د بر یو. مونږ په بنګالیانو کې ور واچوئ خو کیسه خلاصه. دا یو نه خبر یو واقعیا نه خبر یو مبین صاحب. سلامونه جلال صاحب محترم.
جنان سے د دوی کسان غریبانو نه ډیر بنديان کړ پرون یو کس نیولې و د دوی مشر او ولا هغه را خوش ساس پینګیره کنه کم سپینګری یاره اوس پیردای سوچ زنه اوسنه مبین صاحب ز په سوشل میډیا کې واحد مولانا شیخ الحدیث ادریس صاحب خو مو بیا تاسو ز دا نور زه نه ګورم د چوغه زه خالی دوه کسان یو د یو مرید یم فین یم او ستا مینوال یم ستا ویډیو خو ما سادهګي ده پکې او مولانا شیخ الحدیث ادریس صاحب د 400 چې پیجنې تاسو کنه الله ولډه ډیر پوهه ور کړی دا الله زموږ د افغاني ورور فکرې تدل ملیشیا کې هغه بیا ماته ویډیو لګل ډیر خوشاله و خو ډیر الله ولډیر او بل چې دی کنه دا سورته وي عمران خان بس هغه خالی اوټ ورکوم نور فین مین نیم د عمران خان خالی ولا اوټ ورکوم چې یو نر لیډر دی بس دا درې کسان نور ز څوک د چا کیسه کې نیم چې ورزمدل یو نیم د چا براډکاسټ لور چاک ځکه نشته چې درې خزي وکړل آفرین وایم چا درې خزي وکړي عمران خان نو بین سب چې افغانستان نه ان شاء الله درځم کنه نو تا وزل ته چرته ګورم زه چې څنګه افغانستان ته راځي تورخم ته درځم هغه نه د ځان سره گاډي کې راولم نور وای طارق شیر خوم درغلی وکنه او کنه بابا اختیار ته خو دوبۍ تم تللی وی کنه زه دوبۍ تم تللی وم ثوابۍ تم نه په افغاني پاسپورت باندې لاړې ویزې څنګه وباسله ورکوي ویزه ورکوي خو دې ورکوي ولې پاکستاني پاسپورت تللی نه کېدای چې تاسو سره برټش پاسپورت مبین صاحب نه برټش څه کوم برټش عالمه دی ورځو نیمه کې برټش هم عالمه او هغه شوتر مرغان دې سکړل شوتر مرغ راواچو یو سور اولیګه په خبر ته اولیګه شوتر هغه په خبر کې گزاره نشي کوي هغه د یخنی مرغان دی یخنی او باجرم خوري مبین صاحب باجرم خوري هر شی خوري اوس په واوره کې هغوی پراته دي په واوره کې دا څه کاڼي خوري کاڼي والله ستا ویډیو مبین صاحب سو وخت لاټیم هم دیم والے او لاټیم نه دیم بیٹ رات دا لاټیم نه مده سه داس جی کړه دا چې لاټیم بیا یاره مبین صاحب زه کوم کنه چې ټوله دنیا د جنر کا ما پوښولې غالي د افغانستان چې ټوله دنیا جنر شي یاره افشار اچولې چات نه کدی وکړو راکوه دی خو پښتون او شرم ولا پوښولې مبین صاحب سبا خدا چلو کې دغه دیمن د کراډیانو سبا میشته کوشش وکړئ چې د نتګې نشي ښه صحیح وساتئ اوبه مو به ورته یوسئ ګوره مبین صاحب یو خبره کومه که نه دا د اسلامي شریعتي خبره کرانه خفه نه شي یار دلته تنباسخو یک دفعه تور سر بشکه زر بشانم د میماری خروان کنم یا فتوا مرکړی وای ستړي مشه ځانو دوستانو ټول ستړي مشه خیر اوسئ خیر اوسئ ډېره مننه واه څه ګفټینګ روان ده دوستانو نن تللی وم یو چا راته زنګ ووهه وایي ملګري مې راته ویلې دفتر کې وایي درې بچیانې عبدالله درې بچیانې د وینو سرطان درلوده